بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو درنو دوستانو محترم وروڼو خویندو ته د زړه له کومې خپل سلامونه وړاندې کوم. له کومه راهیسې چې د نننۍ دې غونډې په اړه باندې ما ته خبره کول سوې وو د محترم غمخور صاحب سره په تماس کې وو، بیا تر پرون پورې چې موږ د هالنډ نه حرکت راکاوه هېڅکله ما ته داسې یوه اشاره نه وه سوې چې بلکې زه به هم د سټیج شاته راځم او ما ته نه کومه موضوع په حساب راکوله سوې او نه څه یادونه سوې. په هر صورت اوس چې راغلی یم ستاسو په خدمت کې ستاسو په اجازه د غمخور صاحب او همدا ډول په سویډن کې د دوستي فرهنګي ټولنې د نورو ټولو غړو څخه ډېره زیاته مننه کوم. البته په هالنډ کې د افغانستان د افغاني کلتوري ټولنې په استازیتوب او همدا ډول د لاربروي پاڼې د ټولو دوستانو همکارانو په استازیتوب له ټولو هغو ملګرو څخه او وروڼو څخه چې دلته یې د نننۍ غونډې په جوړولو کې زحمتونه ګاللي دي، په خاص ډول هغه دوستان چې موږ تېره شپه ډېر زحمت ورسره کړی او تر ناوخته مو ویښه ساتلي وه. د دوی د مېلمه پالنې څخه ډېره زیاته مننه، د دوی د دغه افغاني دود او د دغه پښتونوالي څخه زه ډېره زیاته مننه کوم. په سویډن کې بیا خصوصا د مالمو په ښار کې زه د دوستانو څخه دقیق مې هېر خو د شاوخوا 10 کاله څخه مخکې زه اشنا یم د نیکمرغه او هغه څه چې زه د افغانستان څخه بهر د دغه کلتوري ټولنو او یا د کلتوري ټولنو په نوم په زیاتره هېوادونو کې څه فعالیتونه شته، کوم څه چې په سویډن کې شته او دوی ډېر بریالي او پیاوړي دي او ډېر پرمختګ یې پکې کړي، په نورو کې یا هېڅ نشته یا فقط د کاغذ پر مخ یا د یو شعار د تشریفاتو په بڼه شته. هغه دا تاسو مخکې ولیدله چې د صافي په نوم یو وړوکی ماشوم راغلی، که څه هم چې زموږ د خورکۍ له خوا څخه چې د ویندوی چارې پر مخ دی فکر کوم یو وړوکې تېروتنې وسوله چې دی به خپل شعر وایي، بلکې مګر هغه ماشوم د ملنګ جان ناصاف شعر وایه. او خو تاسو ولیدئ چې په څومره جرأت سره یې پښتو شعر وایي د ماشوم په کاغذ یې لیکلی وو. زما له معلوماتو نه مخکې سویډن کې خصوصا د مالمو په ښار کې د دغه فرهنګي او د دغه کلتوري دوستانو مشرانو وروڼو د زحمتونو په نتیجه کې د اکثریت د ډېرو ماشومانو پښتو ژبه په ویلو او لوستلو باندې زده ده او په پوهېدلو باندې، چې په دې کچه باندې په کوم هېواد کې چې زه اوسېږم هالنډ او څومره چې خبر یم په لندن یا هغه هېوادونو چې زه ورغلی یم له بده مرغه دا کچه یا صفر ده او یا ډېره کمه ده. پلار په ډېر ویاړ د خپل زوی سره په هالنډي خبرې کوي، په داسې حال کې چې دا د ویاړ خبره خو نه ده بلکې د دوی تشویش ځای دی چې د پلار او مور په ژوند کې زوی خپله ژبه هېره کړې، بلکې د مور پلار یې مرسته ورسره کړې د ژبې په هېرولو کې. د سویډن دوستان یې کوربه ده چې د افغانستان د کلتور او د ژبو او د دغسې راټولېدنو په مهمو موضوعاتو کې تر نورو ډېر د پام وړ خدمتونه کوي او لاسته راوړنې لري، د دوی یې کوربه ده. په نن ډول سره که ما وخت نیوی زما خبرې هم لکه پسرلي صاحب چې وویل دوی خو ډېر تکړه او پیاوړي ویندویان دي، د خبرو چل ورځي خو ما ته رښتیا چل نه راځي، کومې خبرې ورجېدلې اشاره کوئ. زه فقط غواړم ځینې هغه نکتې چې بدبختانه مې نوټ هم نه دی اخیستی، د یوې پاڼو په اړه باندې خبره وسول، د یوې پاڼو د همغږۍ په اړه باندې زه بخښنه غواړم ډاکټر صاحب راته ویلي دي چې هم باید ځان ګرم وساتئ، هم یو ګولۍ راکړې ده چې لږ ګرمسیات لري. ډاکټر صاحب ما سره شوې شپه تېره کړې وه
څومره چې ښایي د افغانستان یا خصوصا د پښتو ژبې دغه د ګوتو په شمېر ویبپاڼې خو زیاتې دي، خو زه چې اورم دلته او هلته موږ د دې اونۍ په منځ کې د سه شنبې په ورځ په بلجیم کې هم په دې اړه باندې د دوستانو سره ډېرې خبرې وکړې دي. څنګه کولی شو چې دغه یوه اندازه ګوډ او ډانده مطبوعات چې په لاس کې لرو د دې څخه یو کوم مطلب دغه د آزاد او خپلواکې ویبپاڼې یا مجلې یا لکه روزګار مجله، لرابر، بینوا او دغسې ویبپاڼې دي چې دلته د دوستانو په خبرو کې همیشه یو ځای بل ځای اورو چې تر یوه حده پورې یې کار کړی دي. لکه دوستان یو بل په ویبپاڼو کې سره پېژندلي، دوستان یو د بل مقالې، لیکنې، نظریات په ویبپاڼو کې تاسو واورېدله چې ډېری دوستانو یادونه وکړه چې د پلاني مقاله د پلاني موضوع په انټرنیټ کې وه، په ویبپاڼې کې وه. د دې معنا دا ده چې ویبپاڼو یو څه کړي دي. خو زه چې کله هم د دوستانو سره په دې اړه باندې بحث یاد شوی، زما نظر دا دی چې ویبپاڼې تر دغه ډېر څه کولی شي کوم څه چې اوس کړي دي. ویبپاڼې امکانات نه لري. افغاني ویبپاڼې لکه څنګه چې محترم غمخور صاحب وویله چې د ویبپاڼو چلوونکي زما په ګډون زه خپل همکاران ډېر ښه پېژنم، لکه د افغانستان د مشهورې ویبپاڼې ټول افغان چلوونکي شهرزاد کاموال زما نږدې ملګري، ځکه د بینوا ویبپاڼې اوسنی دغه مسؤل د چلوونکي خالد هادي حیدري چې زه د ډېر کوچنیوالي څخه پېژنم، چې دا ویبپاڼې او دا نشرات مو نه پېژندل خو یو بل مو پېژندله. همدا ډول د غورځنګ ویبپاڼه، د تاند ویبپاڼه چې زما یو دوست او پر افغاني کلتور او فرهنګ یو مین څوک یې چلی همکاران هم داسې دي. څومره چې دا کسان زه پېژنم د دوی ستونزې، د دوی جنجالونه د شخصي ژوند او د رسمي هغه مسؤلیتونو چې دوی د خپلې ډوډۍ پیدا کولو دپاره لري. زه یو ځای مزدوري کوم او زما زیاتره همکاران داسې دي چې یو ځای د خپلې ډوډۍ، د خپل اولاد د ساتلو، د کور د کرایې ورکولو لپاره دوی مجبور یو ځای مزدوري وکړي. د هغه تر څنګ دوی د خپلې ژبې، خپل کلتور او خپل هېواد لپاره لږ یا ډېر کار کړی دی یا کوي. په داسې یو حالت کې ښایي نه ښایي ستونزې شته، داسې یو کار ښایي نه ښایي د ستونزو او جنجالونو څخه ډک دی. دغه په زیاتو همکاریو باندې موږ دا ستونزې راکمولی شو. هغه نیمګړتیاوې چې شته، دا نیمګړتیاوې د لا ډېرو خواخوږو دوستانو او د دغه کار او د دغسې یوې لارې د مینهوالو په لاس ورکولو او په همکاري سره موږ دا راکمولی شو. ویبپاڼې خصوصا د لرابر ویبپاڼه چې زه هم په حساب کار پکښې کوم، بینوا ویبپاڼه چې زه یې د 0 څخه تر 4 کالو پورې کاري تجربه پکښې کې لرم، د ټول افغان ویبپاڼه چې ما اول هلته کار شروع کړی دی. د دغو درو ویبپاڼو څخه چې زه خبر یم، همکاران یې پېژنم او په خپل عمله کار پکښې کړي. دغه درو سره ویبپاڼو نه خپل تولیدات درلودل له بده مرغه او نه یې اوس لري. دا لکه غمخور صاحب چې مخکې اشاره وکړه، موږ له بده مرغه یوازې له ایمیل څخه یو متن، یو مقاله راکاپي کوو، په ویبپاڼه کې ږدو. زموږ وظیفه دا ده چې دا لیکنه، اعلان، خبرچه، خبر راغلی د پاڼې په مخ کې ږدو. موږ حتی زه د دغه په حساب د همکاران چې مې یاد کړله، شهرزاد کاموال، خالد هادي، کیدای شي دوی په دې خبره زما نه خفه شي چې دومره سپینه خبره او دومره زموږ خپل د کار د مابین راز ما باید د کامرو او د ولس په منځ کې نه وای افشا کړي. خو موږ تر کومه ځایه چې ما نن دا خبرې واورېدلې، ټول د زړه خبره وکړه، ټولو د خپلو دردونو خبره وکړه. موږ په داسې یو حالت کې زموږ قوم، زموږ ژبه، زموږ ولس په لر او بر افغان وطن کې او دنیا کې د داسې حالت سره مخامخ یو چې محترم سیستاني صاحب د اروپا میشتو څخه سر ټکوي. د زړه درد یې دی. زه هغه څه چې په خیبر پښتونخوا کې وینم ژړوي مې. یو بل څه غمخور صاحب چې د روزګان څخه یو خبر اوري، او احمد محمود زموږ د وروڼه، ټول دردونه دي. ښه چې دردونه راځي نو راسي چې اصلي خبرې وکړو، خیر که په دې څه خفه کېږي.
موږ خپل تولیدات نه لرو. ولې خپل تولیدات نه لرو؟ په دې نه لرو چې موږ د دې دپاره پیسې نه لرو. ولې پیسې نه لرو؟ په دې نه لرو چې موږ د چا سره قراردادونه نه دي کړي، موږ د چا سره معاملې نه کوو. په دغه برخه کې بیا زه د خپلو نورو همکارانو په اړه نه غږېږم، بلکې زه د لاربریو پاڼې په اړه غږېږم. د لاربریو پاڼې ته وړاندیزونه سوي، د ولسمشرۍ انتخاباتو په وخت کې وړاندیزونه ورته سوي چې زښته ډېرې پیسې به تا ته درکړو، داسې کارونه وکړه، داسې موضوعاتو کې کار وکړه، داسې اعلانونه موږ ته خپاره کړه. موږ دا کار نه دي کړی، څوک سند هم نه لري. زه دا خبره په شخصي ډول نه کوم، بلکې تاسو ټولو ته یې کوم. تاسو ټول به د غټو خلکو سره پېژنئ، کېدای شي تاسو به دې شي څه خبر یاست. موږ که د خلکو سره معاملې وکړو، د هغه څه چې زموږ زړه غواړي، په هغه نیت چې موږ دا کار شروع کړي، یا پر هغه لار نسو تللی، بیا به موږ پر بله لار باندې ځو چې هغه لار بیا زموږ هغه ناارامي او زموږ هغه احساس لپاره جواب نه وایي کوم چې د اول څخه موږ په دې کارو کې درلودي. ښاغلي حاجي حکمت صاحب د خپلو خبرو په وخت کې د بېنوایي پاڼې خبره یاده کړه چې د یوه خبر د خپرولو له سببه دا ویبپاڼه یا مسؤل چلوونکي وسابنوالي ته معرفي شوي دي. دا ویبپاڼه به یا بنده شوي دي یا شاید بنده شي په افغانستان کې، پر دې بندیز ولګېږي. کوم دوستان که نه خبر، څومره چې زه خبر یم، بېنوا ویبپاڼې کې د مارشال فهیم د مرګ په اړه خبر خپور شو چې ګواکې هغه د عملیات پر وخت یا په شفاخانه کې د وینې سرطان او د شکرې مریضیو چې له پخوا څخه درلودلې د ده د مرګ باعث شوي تبشیر شوي دي. یو داسې خبر په لرابر کې هم خپور شو. څومره چې موږ کولی شولی، لکه مخکې چې مو وویل، موږ چې کله خپل خبریال نه لرو، موږ چې خپله خبریال ته معاش نه شو ورکولی، موږ چې خپله دومره مستقیم اړیکې له هر ارګان سره نه لرو چې دا ټول په پیسو او امکاناتو کېږي، زموږ کار به دا ستونزې لري. اوس نو کله چې موږ د خپل ولس ژبې دې لپاره کار کوو په کم امکاناتو، د داسې ستونزې ورسره شته. د دې سره به بند وي، د دې سره به د ویبسایټ بندېدل وي، د چلوونکي بندي کېدل، نیول کېدل، محاکمه کېدل، پر حق نه حق زه کار نه لرم، زه پوه نه یم، نه په دې چارو پوهېږم. مګر څومره چې زه فکر کوم دا وطن دغسې دی. زما څخه د دې پوښتنه کوې، ما په دې باندې څارنوالۍ ته معرفي کوې چې یو ناسم خبر مې خپور کړی دی، خپله زه او یا نور څوک ولې تا پر دې باندې څارنوالۍ ته نه معرفي کوي چې په یوه اشتباه باندې زما 100 کسه راوژنې. د بشر حقوق له کار راغلي دي. 1 مليون تقريبي ورقه په زرګونو داسې بیلګې دي. ما د ولسمشر یاد کړم، که د اطلاعات کلتور وزارت یاد کړم، ټول خبر یې چې دا ویبپاڼې دغه نشرات افغانان په عموم کې په څه حالت کې دي. تر زیاته د شینډن په عزیز آباد کې 100 کسه ماشومان او ښځې په بمونو باندې داسې ولي چې ټوله شپه په هغو باندې بمبار کوي. د دې پوښتنه ستا څخه څوک نه کوي. زما ویبپاڼه په دې راباندې چې ستا د عینو مینې د مځکو د غصب او د خیانتونو اسناد مې پرې لیکه کړي دي چې دغه عینو مینه د خوار او یتیم او بیچاره په نامه او په وینو په څه شي باندې په څونې خیانتونو او رشوتونو باندې اسناد څنګه جوړ شوي وو، اخر څنګه یو تجارتي پروژه ځینې جوړه شوله. ته زما دپاره $50,000 یو چا ته رااستئ چې ما حتی په اروپا کې محاکمه کړې، خو تاسو په دې نه محاکمه کوي چې څوک چې جنري خوښ په کندهار او په لویه حوزه کې 500 قومي مشران هر ورځ راته وژلي دي. درنو وروڼو، په دې خبرو کې ډېر زیات مخکې تللی شو، ډېرې بیلګې شته او ټول له بده مرګه د درد خبرې دي. که غواړو چې د دغه ستونزو څخه راخلاص شو، موږ به لا هم یو بل ته لاس ورکوو. موږ به خپل دغه راتلونکي نسل که د افغانستان څخه بهر دي که په افغانستان کې دننه دي، په افغانستان کې بهر به خپل راتلونکي نسل لکه ښاغلي سیستاني صاحب چې دا یادونه ټولو دوستانو ته وکړله د ورکېدلو څخه ساتو، چې دغسې به موږ د نور جنجالونه جوړوي. په افغانستان کې دننه به موږ څومره چې کولی شو هڅه کوو چې خپل ولس خپل راتلونکي نسل د پوهې او قلم خواته دعوت کړو.
ډېره زیاته مننه ستاسو